د لغمان والي وایي 380 د غالیو اوبدلو دستګاوې د دې ولایت په بېلابېلو کورنیو ویشلي چې ورسره تولید شوي غالۍ په ټول هېواد کې په لوړه بیه پلورل کیږي. نوموړي دغه څرګندونې نن د وري پر 15مه نیټه په لغمان ولایت کې د بېلابېلو خوراکي او غیر خوراکي توکو نندارتون څخه د لیدنې پر مهال وکړې. د نندارتوني توکو د لیدنې پر مهال لغمان امنیه قماندان پاسوال نبی جان ملاخیل او د یو شمېر ادارو مسؤلینو هم برخه لرله. لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د یاد نندارتون له جوړونکو څخه مننه وکړه چې د بزګرانو توکي نندارې ته وړاندې کړل. نوموړي وویل د دې ولایت وطني تولیدات بارزښته دي او په بازار کې ځانګړی ځای لري. هغه وایي د سوداګرو د غوښتنې مطابق مارکیټ ته د لغمان ولایت تولیدات وړاندې شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د بزګر دغه جشن مبارکي وایم او له دې جشن چې جوړ کړی او مشارکت یې کړی له دې ورونو نه د زراعت ریاست او همکارانو نه انکشاف دیات او اوبو رسولو آبرساني آبیارۍ محیط زیست او ښاروالي دا زموږ ملګرو نه دا ډېر مهم جشن دی. مګر یو مهمه خبره دی کې نمایشګاه کې اول خو دا وطني تولیدات ټول ډېر بارزښته دي. تیر کال زه چې راغلم سویابین مارکیټ نه درلود. دوی سږ کال وویل چې موږ اوس مارکیټ اشباع کړی ده. حتی په مارکیټ کې ضرورت د سویابین ډېر زیات لیدل کېږي چې دا فیصله نور هم موږ وارد کړو رایوړو مارکیټ ته، یعنې تولید کوونکی نور هم تشویق کېږي. هغه ورور چې هلته قصه وکړه د دوایانو چې مغذي دوا ده د حیواناتو لپاره او هغه دا غذا دلته په یو جریب کې کلسیم تولید کړی ده. دا د موږ لپاره ډېر ښه زیری ده ځکه تیر کال انیشیټیو یعنې دوی تازه یو بنیاد یو آغاز وکړو او نن حاصل یې ترې مارکیټ ته راغلی ده. د غالیو هم دغه کال کې موږ په وسط د کال کې به وو یا به په شروع کې وو. د غالیو 300 څه د پاسه دومره دستګاوې موږ توزیع کړې. اما اوس یا د یو کم 80 غالۍ وی یو غالۍ ما واخیستله. ښه غالۍ ده، ډېره بهترینه غالۍ ده. دغه د اصلو کار مې خوښ شو. اصل موږ لرو د لغمان ښکلي اصل دي. ښاغلي ننګ وویل 380 د غالیو اوبدلو دستګاوې د کلو بیارغونې او پراختیا ریاست په چوکاټ کې پر بېلابېلو کورنیو ویشلي دي چې له امله یې دا د نن 950 اوبدل شوي وطني غالۍ نندارې ته وړاندې شوي دي. ورپسې د مهترلام ډي کلسیم فاسفیټ مسؤل ډاکټر فضل الرحمن نیازي وویل هغه حیوانات چې شیدې نه کوي د هغو لپاره داسې دواګانې جوړې کړي چې حیواناتو ته په ورکولو سره به یاد حیوانات خپلې شیدې ډېرې کړي. نوموړي زیاته کړه که حکومت ورته امکانات برابر کړي نو خپلې دې چارې ته به لا پرمختګ ورکړي. دا د مهترلام ډي کلسیم فاسفیټ دي چې دغه فابریکه موږ په دشت بابا کې جوړه کړې ده او نمایندګي د کلاترج باغ خوا کې ده او دا خاص د هډوکو نه جوړ شوي کلسیم دي چې دا د هغه حیواناتو له خاطر نه چې خوارې ضعیفې ډنګرې او شیدې نه کوي د دې سره تولیدات زیاتېږي او هډوکي خوري او پلاستیکونه خوري. د هغې لپاره ډېر مفید او ډېر ګټور مواد دي. د ټول لغمانیانو څخه هیله کوم چې دغه د سی پي پاوډر او د دې څخه استفاده وکړي. د دې مالونه به ډېر ښه او ډېر صحتمند لري. موږ د دولت نه دا غوښتنه غواړو چې موږ سره د همکاري وکړي، کومک وکړي او موږ ته نور هم د دې تقویه راکړي او ښه ځای راکړي. داسې اوس د دشت بابا کې دا موږ ته یو موقت ځای راکړی دی. آینده لپاره یو ښه ځای کې موږ ته ځای راکړي او چې موږ نور هم پرمختګ وکړو. په ورته مهال د لغمان ولایت د کلو د بیارغونې او پراختیا ریاست د کلیوالي صنایعو د تشبثاتو د پرمختیایي برنامې ولایتي مسؤل غلام سخي لودین د لغمان والي څخه مننه وکړه چې په دغه نندارتون کې ګډون وکړ. نوموړي زیاته کړه 226 تنه تار جوړونکو ته د تار جوړولو ماشینونه ورکړي او د دوی اړیکې د غالیو اوبدلو پروژو له مسؤلینو سره جوړې کړي دي. هغه زیاته کړه له دې کاره موخه په لغمان ولایت کې د غربت او فقر له منځه وړل دي. او زمونږ هدف د دغه برنامې دا دی چې غربت ختم کړو او هغه کډوال چې د پاکستان حکومت په زور د پاکستان نه وستلي دي او په قالین بافۍ کې مکمله تجربه کافي تجربه لري د هغې وابستګي په نورو باندې کمه کړو. نو موږ ورته 380 فامیلونو ته موږ 380 د قالینو کارګاوې ورکړي او د هغې نه وروسته د دې ارتباط او لینکیج موږ د خصوصي شرکتونو سره چې د قالین بافۍ او د قالینو په صادرولو کې کار کوي د هغې سره قایم کړی دی. د هغې د فرمایش او اورډر په اساس باندې دوی تولید کوي او بیرته په مغو باندې پلوري.
تر اوسه پورې مونږه 950 په مختلفو کوالټیو او مختلفو سایزونو قالینې جوړې کړي دي چې دا بیخي په خصوصي شرکتونو خرڅ شوي دي او له دغه درکه په لکونو عواید زمونږ ګټه اخیستونکو ترلاسه کړي او د هغې نه بغیر د 115 کسانو ارتباط موږ د مارکیټ سره قایم کړی دی چې د مختلفو خصوصي شرکتونو نه دوی نقشې ترلاسه کوي او هغه خام مواد چې د دې ډیزاین او نقشې مطابق وي هغه د شرکتونو لخوا دوی ته ورکول کیږي او د متر مربع په حساب سره قرارداد کیږي چې د تکمیل نه وروسته د هغه تضمین شوي قرارداد په اساس باندې دوی ته اجوره ورکوي او د دې نه بغیر 216 کسان موږ نور په دې لغمان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې سلیکټ کړي دي چې هغه تار جوړونکي دي هغه وړۍ وریشي او موږ پروګرام لرو چې هغه ته د وړیو د وریشلو چې تارونه جوړ کړي د هغې ماشینونه ورته توزیع کړو او بیا لینکیج د خصوصي شرکتونو سره قایم کړو چې هغې به مطابق د یو قرارداد هغې ته وړۍ ورکوي او دوی به وریشي او تارونه به په هغې باندې خرڅوي او خپله اجوره به بیا کړي دا یو ابتدایي مارکیټ دی د دوی دپاره او زموږ هڅې او کوششونه دا دي چې د کمپټیشن یا د رقابتي مارکیټ زمینه د دوی دپاره برابره کړو ډېر خصوصي شرکتونه پیدا کړو چې د دوی نه په لوړ قیمت د هغې په منځ کې یو رقابت پیدا شي او د دوی تولیدات او د دوی دغه تارونه په لوړ قیمت واخلي تر څو ډېره ګټه یې دې خلکو ته راشي. لودین وایي 370 کورنیو ته د غالۍ اوبدلو دستګاوې په واک کې ورکړي تر څو له دې لارې د خپلې کورنۍ نفقه ترلاسه کړي. دغه راز د لغمان والي په دې کرنیز نندارتون کې یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د کرنې او مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا لپاره به تر دې نور هم زیاته هڅه وکړي. دغه راز په دې نندارتون کې د حیواناتو د تقویه او غټوالي لپاره جوړه شوې دوا هم ایښودل شوې وه.